کله چا هم په خوله باندې یا دغه چې کومې شونډې دي په هغې باندې دغه شان دانې او دغه شان خرابېدل راځي لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي. نو دا تاسو ته پته شته چې دا د څه د وجې راځي. او دویمه دا خبره چې دا ستاسو دپاره خطرناک هم کیدی شي. او درېیمه دا خبره چې د دې ډېر یو آسان علاج دی چې په هغې باندې ستاسو دا مسله ټیک کېږي. نو دې ته موږ په میډیکل کې کول سور وایو او دا د یو وایرس د وجې د انسان په شونډو او په خوله باندې راځي. چغ وایرس ته موږ په میډیکل کې هرپی سمپلیکس وایرس ویلی شو. او کله چې دا چاته کېږي نو دا بیا خطرناک هله جوړیږي چې کله دا انسان د بل سره کنټیکټ کولو کوشش کوي. یعنی د انسان چې کومه سرمن ده هغه د بل انسان سرمنې سره لګیږي نو دا وایرس په اسانتیا سره بل انسان ته تلی شي او دغه انسان په خوله او په شونډو باندې هم دغه شان دانې او پوټکي او خرابېدل راوستي شي ځکه چې دا د وایرس د وجې کېږي. او درېیمه خبره چې د دې ډېر سمپل او آسان علاج دا دی چې دا د وایرس د وجې دا څیز راغلی وي نو کله هم چې تاسو علاج کوئ نو تاسو چې د وایرس خلاف میډیسن استعمال کړئ یا کریم استعمال کړئ یا اوټمنټ استعمال کړئ یا تاسو داسې ښه خوراکو کې چې هغه ستاسو په صحت باندې ښه راشي او ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم ته چې موږ په میډیکل کې امیونټي وایو چې هغه ستاسو په وجود کې دننه د دې وایرس او د دې بیمارو سره جګړه کوي هغه تاسو په خوراک باندې مضبوطه کې نو دا مسله ستاسو ختمېدی شي. نو دا ستاسو د صحت لپاره په ډېره آسان الفاظو کې میډیکل معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ.